بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 19 شروع کو. متاسې د اسم معرب اعراب شروع کړي دي. په انو اقسامو کې متاسې د الله په توفیق سره قسمه د اسم معرب اعراب ووې. نن به اتم قسم د اسم معرب اعراب شروع کو. الثامن أن يكون الرفع بتقدير الضمة والجر بتقدير الكسرة والنصب بالفتحة لفظا ويختص بالمنقوص وهو ما في آخره ياء ما قبلها مكسور كالقاضي تقول جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم تقول جاءني مسلمية تقديره مسلموية اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية. نن به متاسې انشاءالله د اسم منقوص اعراب ویایو او دویم قسم چې دی هغه جمع مذکر سالم مضاف الی یاء متکلم والا اعراب ویایو. اول به اسم منقوص اعراب زده کو چې حالت رفعی به په تقدیر د ضمې سره وي او جری به په تقدیر د کسرې سره وي او حالت نسبی به په فتحې سره وي لفظا. ترجمه به وکړو. الثامنو اتم نمبر د اسم معرب اعراب کوم یو دی؟ ان یکون رفع بتقدیر ضمة چې وي به حالت رفعی په تقدیر د ضمې سره والجر بتقدیر الکسرة او حالت جری به په تقدیر د کسرې سره وي والنصب بالفتحة او حالت نسبی به په فتحې لفظي سره وي ويختص بالمنقوص او دا قسم اعراب اسم منقوص سره مختص دی وهو ما في آخره یاء. اسم منقوص چاته یایي چې هغه په آخره کې یا وي ما قبلها مکسور ما قبل به د هغې مکسور وي كالقاضي لکه قاضي چې دی تقولو داسې به ته یایي جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي. التاسع او نهم قسم د اسم معرب اعرابونه ان یکون رفع بتقدیر الواو چې حالت رفع به په تقدیر د واو سره وي والنصب والجر بالیاء لفظا او حالت نسبی او جری به په یای لفظي سره وي ويختص بجمع المذکر السالم او دا قسم اعراب خاص دی جمع مذکر سالم مضافا الى یاء المتکلم چې مضاف به وي یای متکلم ته تقولو داسې به یایې ته جاءني مسلمیه تقدیره مسلمویه اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساکنه. نو تقدیر د دې چې و مسلمویه و اجتمعت الواو والياء واو او یا جمع شول والأولى منهما او اولاد د دې دواړو نه د واو او یا نه چې د الساکنة هغه ساکن چې دا باید ساکن شي فقلبت الواو یا النمو واو په یا سره بدل کا وادغمت الياء في الياء او یا مو په یا کې مدغمه کړه وابدلت الضمة بالکسرة او بدل کړی شو ضمه په کسرې سره لمناسبت الیاء د یا د مناسبت د وجې فصار مسلمیه نو دا مسلمیه جوړ شو ورأیت مسلمیه ومررت بمسلمیه. اتم قسم اعراب د اسم منقوص دی. د چا دی؟ اسم منقوص. حالت رفعی به په ضمې سره وي جری به په تقدیر د کسرې سره وي او نسبی به په فتحې لفظي سره وي. اول به موږ زده کو چې اسم منقوص چاته یایي. اسم منقوص هر هغه اسم دی چې هغه په آخره کې داسې یا راغلی وي چې ما قبل مکسور وي. برابره خبره ده دا یا اصلي وي او که د بل چا نه بدله شوي وي یعنی دا
اخره کې یا خو نه وي خو هغه اخره کې چې کوم لفظ وي هغه په یا بدل شوی وي نو دغه ته اسم منقوص یلی شي. منقوص کسه بعض اسمونو په اخره کې خو یا راغلی وي خو ماقبل مکسور نه وي دا یا اسم منقوص نه ده. د اول مثال یعنی چې یا اصلي وي لکه الرامی او د ثاني مثال چې یا خو خپله خو نه وي خو د بل چا د یو بل حرف باندې بدله شوي وي لکه الداعي چې په اصل کې شی و الداعي و نو واو مو په یا بدل کو الداعي شو. بیا دا برابره خبره ده یا په لفظو کې موجوده وي او یا په لفظو کې نه وي موجوده. که په یا په لفظو کې موجوده وي نو بیا به دا معرب باللام وي لکه القاضي دا څنګه به یایو القاضي یا په الفاظو کې شته ده خو ساکنه ده لکه اصل کې و القاضیو نو یا باندې ضمه ثقیله و القاضي شو. او که یا په لفظو کې نه وي موجوده نو بیا به دا به معرب باللام نه یایي همدا قاضي بیا به داسې یایي قازن. صحیح شو. نو دا یا چې لفظو کې نه وي موجوده که نه معرب باللام به نه وي نو التقای ساکنین د وجې نه دا حذف شوي بیا قازن شي قاف الف ضاد دو زیر قازن. صحیح شه. د قازن په اصل کې شی و د قاضیون و نو یا باندې ضمه ثقیله وه نو هغه مو چې ته نه وغورځوله نو قاضي شه التقا د ساکنین پکې راغه. ټیک شه. قاضي دا خو آخره کې دوی یاګانې وي که نه قاضي یو نو ایونه یا نه مو ضمه وغورځوله نو قاضي شه نو التقا د ساکنین راغه نو بیا مو څه وکړه یوه یا مو تنه څه کړه حذف کړه. د اول صورت مثال جاءني القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي او د ثاني صورت مثال جاءني قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاض. اول مثال کې التقاء ساکنین نشته ده ځکه هلته خو القاضي ده که نه نو هغه څنګه و القاضیو و نو هلته فقط یا باندې ضمه ثقیله وه همدارنګې ومررت بالقاضیې نو په حالت جری کې په یا باندې کسره ثقیله وه نو د ثقل د وجې نه یا حذف شوی دی دغه حالت رفعی نه ضمه حذف شوه او حالت جری نه کسره حذف شوه نو جاءني القاضیون شی جوړ شو جاءني القاضي او مررت بالقاضیین شی جوړ شو مررت بالقاضي. او حالت نسبی کې خو په یا باندې فتحه چې ده ثقیله نه ده نو هغه په خپل حال پاتې شوه رأیت القاضیه. انشاءالله پوه شوي به وئ. او ثاني مثال کې ضمه او کسره چې ده په یا باندې د ثقل د وجې نه څه شوې حذف شوې نو جاءني قاضي مررت بقاضي نو ضمه او کسره خو متنه حذف کړي خو بل مشکل پیدا شو چې التقاء د ساکنین پکې راغی نو التقاء د ساکنین د وجې نه یا حذف شوه نو شی شو جاءني قاض مررت بقاض. او حالت نسبی کې رأیت قاضیا یا باندې دو فتحه هم درند ثقیلې نه دي نو په خپل حال پاتې شو. دا خو انشاءالله تاسو به پوه شوي وئ. التاسع نهم قسم اعراب چې د متاسې ته هغه د جمع مذکر سالم مضاف چې اضافه دې شوی وي یا متکلم ته د اعراب به څنګه وي حالت رفعی به په تقدیر د واو سره وي حالت نسبی او جری یا لفظي سره به وي لکه په چا کې مسلمی کې خدا مصنف علیه رحمت د مسلمی لږ موته تعلیل کړی ده چې دا مسلمی په اصل کې څنګه وه دا یایي چې اصل کې دا مسلمی چې ده په اصل کې مسلمو یا وه څه وه مسلمو یا
بیا دا مسلمو یا په اصل کې شی وه مسلمونه. نو مسلمونه چې اضافت یا متکلم ته وشو نو شی شو مسلمونه یا. او تاسې په صرفو کې قانون یلی ده چې کله د نون اضافت وشي نو نون اعرابي او نون د تثنیې څه کېږي حذف کېږي نو شی پاتې شو مسلمونه یا نه څه جوړ شو مسلمو یا شو. صحیح شو چې دا بیا مسلمو یا شو. نو اوس د مرمیون قانون د وجې نه واو په چا باندې بدل شو په یا باندې او یا مو په یا کې مدغمه کړه نو مسلمو یا. اوس یا خو ما کول کسره غواړي نو بیا مو څه چل وکړه د یا د مناسبت د وجې نه د میم ضمه مو په کسرې سره بدله کړه او یا په الفاظو کې باقي پاتې نشوه نو حالات رفعی علامت شی شو هغه حالات رفعی په ضمې د تقدیر سره شو او نسبی جریه شی شو هغه په نسبی او جریه په یاد لفظی سره شو او حالات رفعی په تقدیر د واو سره شو. نو تاسو ذهن ته سوال راځي چې حالت رفعی په تقدیر د واو سره ویلی شو چې هغه ځکه چې دلته مو واو حذف کړی دی او ضمه مو هم څه کړه حذف کړه نو دا واو دلالت وکړي په هغې باندې او حالات نسبی او جری کې یا لفظي سره شو ځکه چې هغه په دلته ثقل نه پیدا کوي. نو اعراب به څنګه جوړ شي نو جاءني مسلمیه رأیت مسلمیه ومررت بمسلمیه. نو تاسو به جاءني مسلمیه کې څنګه یایو چې دا اعراب څنګه دی دا اعراب په تقدیر د واو سره دی او حالات نسبی او جری کې به څنګه یایو چې دلته اعراب په تقدیر د چا سره دی نه په تقدیر د نه بلکې دلته اعراب چې دی یا لفظي سره دی. دوړو حالاتو کې اعراب حرکتی دی خو په حالت رفعی کې اعراب تقدیری حرفی دی او حالت جری او نسبی کې اعراب لفظي حرفی دی. نو دا خو انشاءالله اعراب متاسې ټول ووې. اوس به لږه اجرا پکې وکړو. اجرا به زه یو څو مثاله تاسو ته حل کړم چې تاسو ته اسانه شي انشاءالله بیا به زه تاسو ته څو مثالونه به طور امتحان در کړم او به تاسې ما ته حل کوئ. لکه نبینا محمد نبینا اول خو به زه تاسو ته هغه لوی ترکیب وکم چې لفظ موضوع مستعمل بمعنى مرکب مرکب مفید مرکب اسنادی مرکب کلامی مرکب تام جمله او کلام جمله خبریه اسمیه. نبینا مرکب غیر مفید. نبی لفظ موضوع مستعمل بمعنى مفرد کلمه اسم علامات اسم مضاف مسند الیه اسم متمکن معرب معرفه مضاف الی المعرفه واحد مذکر. صحیح شو. جار مجرای صحیح اعراب چې ده بالحرکت لفظی حقیقی حالات رفعی چې ده په ضمیر لفظی سره حالات نسبی په فتح لفظی سره او حالات جری په کسر لفظی سره. موجوده اعراب چې ده حالات رفع په ضمیر لفظی سره ده. مضاف ده نا لفظ موضوع مستعمل بمعنى مفرد کلمه اسم غیر متمکن مبنی مشابه مبنی الاصل ضمیر مجرور متصل معرفه بضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مرکب ناقص مرکب اضافی مسند الیه محکوم علیه مخبر عنه موضوع مبتدا. محمد لفظ موضوع مستعمل بمعنى مفرد کلمه اسم علامات اسم تنوین علم اسم متمکن معرب معرفه بعلم واحد مذکر مفرد منصرف صحیح. اعراب بالحرکت لفظی حقیقی حالات رفع په ضمه لفظی سره حالات نصب په فتح لفظی سره او حالات جر په کسره لفظی سره. موجوده اعراب حالات رفع په ضمه لفظی سره مسند مسند به محکوم محکوم به مخبر به محمول خبر مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه شولا. دا خو لګلوی ترکیب ده. خیر که چاته دا ترکیب نوی زده نو بیا داسې آسان زده کوئ. تاسې به داسې کوئ چې نبینا کوم اعراب دی
اول خو ترکیب دا د نبی و مضاف نه مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مبتدا محمد ورته خبر دا هغه اسانه دی هغه خبره د کلیوالو خلکو ترکیب شو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه اوس به موږ کسو چې نبیونه په دغه انا قسمه اعرابو کې کوم اعراب په د باندې جاری شوي دي دا کوم اعرابو سره تعلق لري نو نبیو په 14 اقسامو کې چې دا شی دی دا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح ده جاری مجرا صحیح چاته چې قائم مقام د صحیح وي ویلې چې دغه په آخره کې نبیون یا راغلی ده او دا خو بیا صحیح نشو خو جاری قائم مقام د صحیح شو او تاسو د جاری مجرا اعراب یلیو حالت رفعی په ضمیر لفظي سره وي او حالت نسبی په هغه سره وي فتحې لفظي سره او حالت جری په کسرې لفظي سره هلته مو مثال د دلون یلی وکنه هذا دلون رأیت دلون مررت بدلون او دلته به څنګه یای نبی جاءني نبی رأیت نبیا مررت بنبی محمد دا په 14 اقسامو کې چې دا مفرد منصرف صحیح ده نو د اعراب هم تاسو یې دي هلته مو زید یلی او دلته محمد شه حالت رفعی په ضمیر لفظي سره ده حالت جری په کسرې لفظي سره او حالت نسبی په فتحې لفظي سره نو هلته مو مثال کې زید پیش کړی او دلته محمد شه بل مثال وزه دیر کم مکه تو بلدتون مبارکه مکه خو چې ده هم شی ده اماغه غیر منصرف ده دوه سببونه پکې دي یو پکې عالم ده او بل پکې تای تانیث ده بلدتون مبارکه دا دواړه اسما د 14 اقسامونه مفرد منصرف صحیح دي د دوی اعراب شی دي حالت رفعی په ضمیر لفظي سره نسبی په فتحې لفظي سره او جری په کسرې لفظي سره او مکه چې ده دا خو هغه ده که نه غیر منصرف ده هلته مو عمر یلی وه نو د عمر چې وه جاءني عمر رأیت عمر مررت بعمر نو دا مکه چې ده دا هم غیر منصرف ده حالت رفعی په ضمې سره نسبی په فتحې سره لفظي او جری چې ده هم په فتحې سره ده الصالحات قانتات دا چې د جمع مؤنث سالم ده جمع مؤنث سالم هلته مسلمات یلی او دلته الصالحات شو نو حالت رفعی په ضمیر لفظي سره ده او نسبی په فتحې په جری لفظي سره ده او حالت نسبی او جری په کسرې لفظي سره ده مداسې اعراب یلیو قانتاتون هم همدا رقم ته ده قبور الصلحاء ریاض قبور دا منصرف ده خو جمع مکسر ده جمع مکسر ده د اعراب به څنګه وي د اعراب چې دی رجالون په شان طریقې تاسو یاد شي جاءني رجال رأيت رجالا مررت برجالا او الصلحاء دا غیر منصرف ده په حکم د منصرف کې ده دایم جمع مکسر ده جری چې د کسری لفظي سره ده او ریاضون دا هم جمع مکسر ده حالت رفعی په لفظي سره ده نسبی په فتحي لفظي سره او جری په کسری لفظي سره بل مثال به انشاءالله ویایو الاهلة مواقیت للناس الاهلة چې دا جمع مکسر ده نو رجالون په شانته ده مواقیت چې ده دا هم غیر منصرف ده دا د عمر په شانته ده میقات چې ده
الاهلة مواقیت. مواقیت دا هم شی ده. دا مواقیت جمع منتهى الجموع ده، یعنی دا هم غیر منصرف ده. الناس مفرد منصرف صحیح ده، د زید په شانته ده. نو انشاءالله دومره خو ما تاسو ته یو څو مثاله دیر کړل. نو تاسو کې هر یو طالب العلم د څومره قسمه اعراب چې مو ووې د هر یو قسم دپاره تاسو مثالات به سبا زده کوئ انشاءالله، او سبا به زه تاسو ته د قرآن او حدیث نه پکې دغو اعرابو کې څه نه څه اجرا بیا کوم. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.